بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه باندې د دې ونې خپرونه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ستړي مه شئ دوستانو عزیزانو، هر چېرته چې هستئ او د ساروان خپرونه په همدغه لحظه کې ګورئ، ټول په خیر راغلی. ستړي مه شئ. ستاسو حضور او ستاسو اوسېدل زموږ د خپرونې سره موږ لپاره ډېر مهم دي او غواړو چې همیشه زموږ د خپرونې سره واوسئ. زموږ خپرونه ډېر کلونه وشو چې په دغه یوه سوژه باندې روان یو. موږ د تېرې اونۍ په خبري واقعاتو باندې لنډې لنډې تبصرې خو نه لرو، خو یو نظر ورته کوو، مګر د اونۍ په هغه اصلي موضوع باندې به بېرته راګرځو، په هغې خبرې کوو. دې اونۍ کې به موږ د منطقې په دغه حالاتو باندې ډېر نه غږېږو، بلکې خصوصا د افغانستان او پاکستان او د ایران په دغه مسله باندې به زیاتې خبرې کوو، ځکه چې افغانستان همیش متهم شوی دی چې دی د تروریزم په دې برخه کې خلکو سره کومکونه کوي او دا کوي دا کوي دا کوي، او پاکستان دغه بهانې جوړې کړې دي او څو ځلې په افغانستان باندې بمبارۍ وکړي، د ډېر بې ګناه خلک شهیدان کړي دي. دغه حالت که دوام پیدا کوي او ادامه پیدا شي د دې خبرې، دا د افغانستان لپاره ډېر مضر دی، ډېر خطرناک دی. دا به اخر خلک بیخي داسې به په تنګ شي چې د دوه ملکونو ترمنځ د نظامي برخوردونو احتمالات زیاتوي دا حالت. نو زمونږ ټول تمرکز په دغه موضوع باندې دی. تېره اونۍ کې دنیا کې هم ډېر واقعات وشو. په غزه باندې بېرته د اسرائیلو حملې روانې دي او نور داسې ګډې وډې خبرې راغلې. په قطر باندې حمله وشو د ډرون او څه دا واقعات ټول د دې باعث کېږي چې سړی دې ته متوجه کېږي چې باید سړی د جهان په وضع باندې هم بې غوره پاتې نه شي. سړی باید دقت وکړي چې ځکه افغانستان د دغه ټولو واقعاتو او تاثیراتو نه داسې جلا او ځانګړی نه شي پاتې کېدی. حتمن په موږ باندې تاثیر لري، زموږ په خاوره تاثیر لري. د افغانستان په بد حالت کې دی، په غربت کې دی، په فقیرۍ کې دی، کار نشته، بل نشته، او د خپل اسلامي امارت هم ورځ په ورځ په ملت کې سختګیري زیاتوي، د ملت سره فاصله زیاتېږي. دا خطرناک حالت دی او د دې د مخنیوي لپاره افغانان لګیا دي. په هر ځای کې غونډې هم کوي، جلسې هم کوي، مجلسونه هم کوي، بل هم کوي بل هم کوي. تېره اونۍ په تورنټو کې هم دغسې یو مجلس جوړ شوی و د یو حزب د خوا نه په نوم د محور که څه شی، او دلته خلک راټول کړي وو. خو داسې خلک راټول کړي وو چې یو یې د پاکستان د خوا نه هغه د پاکستان جرګې لپاره دعوت شوي وو، هغه خلکو، یو یې د نورو داسې خلکو چې په دې 200 سرونه یې کل کړي دي، لامده کړي، ولاکه یو هم کړی. د غونډو کې کېني، جلسو کې کېني، بس ځانونه وښیي چې موږ کېناستو، دا وشو هغه وشو، د اخره کې نتیجه صفر ده ټول. اوس خبره دا ده چې دغسې غونډې چې په تورنټو کې وشو، مثلا دا په اروپا کې روانې دي، دا غونډې زښت ډېر مصارف لري. موږ حیران دي چې د داسې غونډو د جوړولو لپاره دا مصارف څوک ورکوي؟ دا یو سوال دی په دې خلکو کې، ټول افغانانو سره دا سوال دی چې ورو موږ خپل ځان ته په دغه کاناډا کې په ډېر مشکل سره د خپل د زندګۍ ضرورتونه پوره کولی شو. تاسو د دې غونډو مصارف څنګه ورکوئ؟ یوازې د یو حال کرا تاسو چې نیسئ 10,000 8,000 15,000 ډالرو پورې ده، عادي حال. بیا په دې کې ډوډۍ دي، په دې کې چایونه دي، شربتونه دي، او فلان دي او بستان دی، او دا ټول دا چې اوس چې دا یو عالم مصارف دي، دا مصارف څوک ورکوي دې خلکو ته؟ اوس سوال دا دی، هغه غونډه چې په دغه شکل باندې د افغانستان په متعلق باندې کېږي، موږ د غونډو مخالف، زه شخصا د غونډو مخالف نه یم، زه یې طرفدار یم چې څومره دا غونډې ډېرېږي دا زموږ په ګټه دی. مګر خبره دا ده چې یو اساسي لاره او یو اساسي دریځ خو معلوم وي چې څه شی غواړم، څه کوم. خلک راټول که کېنوه دلته هلته د شاته یو څو کسان دي پیسې ورکوي ورته، تاسو غونډه جوړه کړئ، ښه غونډه هم جوړه کړئ. نو څه دوی داسې فکر کوي چې په دې غونډو باندې به موږ وکولی شو چې اسلامي امارت پرې رانسکور کړو. ورور اسلامي امارت داسې ضعیف نه دی راغلی چې ته په دې غونډو باندې نسکور کړي. دا په دې شیانو نه نسکورېږي. هغه ډېر مشکلات دلته پېښېږي، خلکو ته مشکل پېښوي، افغانانو ته تکالیف پېښوي، خپل ځان له مشکلات پېښوي. او همیش موږ په دغه فکر کې یو، زما دا خبره څو ځلې کړې ده، د 3,500 کالو نه را دې خواته موږ په دې فکر کې چې څنګه کولی شو دا نظام چپه کړو، په یو ځای بل راولو، او دا هم کړي دي په تاریخ، همیشه هم کړي دي. هېڅ کله چا په دې فکر نه دی کړی چې د نظامونو چپه کول ضروري دي که د نظامونو جوړول. موږ په جوړولو فکر نه دی کړی، دا یوه لویه نقیصه ده. دغسې خبرې روانې دي، خو اصلي موضوع چې ده دا ده چې موږ د افغانانو په حیث باندې او افغانستان د یو ډېر مهم ستراتیژیک مملکت په حیث باندې په منطقه کې د داسې ممالکو په منځ کې پروت دی چې
په زړه کې هیڅ ملک د افغانستان سره هغه حقیقي او صمیمي او ګاونډیتوب او همسایه‌توب او دوستي نه لري. افغانستان اوس پاکستان همیش متهم کوي چې تاسو د ټي ټي پی سره کومک کوئ او ټي ټي پی تاسو په خاورو کې ژوند کوي. د افغانستان خو یو غرنی مملکت دی، نو دا غرونه خو اوس موږ نشو کولی چې په هر غر او هر د غره څوکه باندې موږ خپلې پوستې ودرو او عسکر ودرو، څوک به نه پرېږدو. نو لکه افغانان هغه به هم نه پرېږدو. خلک خو ګرځي د غرونو ملک دی. دا د ستاسو چې کنټرول شي، تاسو یې ولې نه کنټرولوئ؟ تاسو خو په دې ډیورن باندې په غلا باندې دا زنجیر ور باندې راتاو کړو، دا سیمې خاردارم پرې راکش کړو، په دې مردار منحوسه د ډیورن په نامه باندې په دې کرښه باندې ده. تاسو یې ولې نشئ کنټرولوئ؟ کوم کنټرولولی نه شو. ولې دا زمونږ د خاورې نه تقریبا د خلکو د خبرو په استناد باندې شي، بعض ځایونو کې 20 کیلومتره او بعض ځایونو کې 30 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راننوتې استي، دا ځایونه مو نیولي دي. بل چې دا ټوله زموږ وطن دی تر ټکه پورې. دا موږ در سره نه منو، نه ډیورنډ در سره منو، نه بل در سره منو. خپل ځان خپله ساتئ. په افغانانو باندې پړې مه اچوئ، په افغانانو باندې اتهامونه مه واردوئ. او دا زموږ لپاره هغه د ګاونډیتوب هغه خو حسن نیت چې دی دا تخریبوي. او چې دا تخریب شو بیا ګاونډیتوب نه پاتې کېږي، بیا خبرو دښمنۍ ته راځي. بیا د افغانستان او د پاکستان حالت هم داسې شي لکه د هندوستان او د پاکستان حالت چې دی. او په داسې یو حال کې پاکستان ته هېڅ ګټه نشته. صلح په صلح کې د پاکستان ضرر دی. ته به د دوه دښمنانو په منځ کې ژوند کوې، یو خواته به د هندوستاني، بل خواته به د افغانستاني. اوس هم افغانستان تاسو سره د دوستۍ لاس سر خوځوي، د ډیپلوماټیکو روابطو د پراختیا او تجارتي روابطو د پراختیا لپاره ستاسو سره سر خوځوي. خو په حقیقت کې خبره دا ده چې پاکستان یو لن لاک یا د ځمکې محاطه ده، یو هېڅ بله لاره نه لري. ستا ټوله لار په افغانستان ده. هلته په جنوب کې د بحر پروت دی، بلوچستان دی ولاکه پرېږدي چې 20 متره هم پکې نه وځي. ستا یوازینۍ تجارتي لار دی چې د ډیپلوماټیکه لار دی، سیاسي لار دی په افغانستان ده. ستا په افغانستان باندې داسې بد حالت اچولی، بمونه پرې غورځوي، بمبارۍ پکې روانې، بې ګناه مظلوم فقیر خلک پکې شهیدانېږي ستا په دا بې ځایه تهمتونو باندې. ها دوستان عزیزانو، زموږ ټوله موضوع نننۍ زما د لنډو خبرو پاشانه خبرو په مجموع کې په همدغه حالاتو باندې ده. ما سره محترم ډاکټر صاحب احمدزی را سره نن په خپرونه کې دی. زه ورته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب احمدزی په دغه مسایلو کې وارد انسان دی، د ډېرې زمانې نه زموږ د خپرونو سره همکاري لري، همکاري کوي. او زه ډېر خوشحاله یم چې نن موږ سره بیا په خپرونه کې دی. ډاکټر صاحب سلیم شه درته وایم، په خیر راغلی. سلامونه خادم صاحب، تاسو ته او د برنامې قدرمنو لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. دا زما لنډه تبصره خو تاسو واورېده. دلته د ټي ټي پی په نامه باندې پاکستان او افغانستان همیش دغه کې ملامتۍ او تهمتونه پرې لګوي، او دا د دوستۍ او د همسایګۍ د حالات او روابط ورځ په ورځ خرابېږي او کړکېچل کېږي. د دې احتمال باندې ستاسو څه فکر دی چې دا مناسبات به تر دغه حده خراب شي چې یو ورځ به نظامي برخوردونه شروع شي؟ بدون شک نه، ګوري د پاکستان ملک د ایجاد نه تر اوسه پورې په یو دوه مخي سیاست باندې د خپل بقا لپاره هلې ځلې کوي، او دا سیاست تل د افغانستان په نیت کې هغه دی متاسفانه منفي اړخ لري. هغه په دې معنی چې کله یو هیواد په جال باندې رامنځته کیږي، هغه د خپل بقا لپاره باید هلې ځلې وکړي، او د دې یوازینی مخاطب افغانستان د چونال زموږ او تاسو خاوره انګلیسانو په ډیر ظالمانه ډول باندې وویشله، او هغه د ډیورند کرښې د تړون په اساس باندې په 16 کالو ته د پاکستان ته هغه وابسته کړه، چې متاسفانه د افغانستان حکومتونه په تیرو لسیسو کې دا توان نه درلود، یا بیا هم سیاسيون دغه جرأت نه درلود چې بل اخر دغه دایې رسمي ادعا وکړي د ملل متحد په چوکاټ کې. اما راځو د ټي ټي پی په حق لا باندې ګوري، زه فکر کوم از دا ډیر غیر عادلانه ادعا د پاکستان د استخباراتو له لوري د ایسای او د اسلام آباد د حکومت له خوا نه چې ټي ټي پی په افغانانو باندې ورتپي. کچېره موږ تاسو د ټي ټي پی هغه پیشنې ته توجه وکړو. ټي ټي پی په 2001 کال کې په رسمي توګه اعلان د موجودیت وکړ، او مخکې دوی هم فعالیتونه خپل درلوده.
له بلې لوري نه ټي ټي پی یو ولسي ملاتړ لري. هغه په دې خاطر چې د افغانستان د پاکستان د خلکو نه رامنځته شوی ده، او دا خپل برحقه هغه کوي، مبارزه کوي ترڅو خپل هغه حقوق د پاکستان له حکومت نه ترلاسه کړي. نو کله چې دغه کله رامنځته سوله او د نیابتي جګړو لپاره د استعمال سوله، البته د افغانستان په مقابل کې، البته د ټي ټي پی جنگیالي دا ټول قهرمانان او بالاخره د دوی د سرسترګو توري ول. اما دا به ډیر ظالمانه یې کله چې هغه هدف پوره کیږي او دغه ډلې بیا بالاخره په عنوان د شرارت کني وي یا راس افغاني یا د داخلي امنیت مخالف ډلې وبلو. دا د پاکستان شرارت نه ډک اقدام ده او دوه مخی اقدام ده چې دوی دا ثابتوي چې بل علاوه دینه سي خپل گاونډیانو ته سمګي افغانستان یو څه صادق نه دي، بلکې خپل هیواد ته هم او خپل خلکو ته صادق نه دي. ټي ټي پی ګوري کله چې په 2001 کې د بیت الله محسود تر مشرۍ لاندې رامنځته سول، الته پاکستان د استخباراتو ادارې ټول وجود درلود. الته څنګه دینه ملاتړ کړي، اما وس دا وایي د داخلي امنیت مخالف دی. زه باید دا وایم چې په دې کې افغانان هیڅ نه لاس نه لري او هیڅ نه په دې کې هم نه دي استخباراتي لوبه نه لري. برعکس دا پاکستان اوس د منګه د مشروع نظام په مقابل کې 40 کال مخکې دلته دغه زمنګ او تاسو ځینې ټوپک ماران او بالاخره دغه خرڅوي ډلې ټاپلې الته پاکستان ته ځای ورته ورکړ او دوی نظامی ورزول دی او مشروع نظام په مقابل کې ستاوان ټول ملت په سر د سترګو ولید او موږ تاوان ورکوو. بنان زه دا وایم چې د ټي ټي پی په ملاتړ کې او رامنځته کولو کې هیڅ افغان نه نخلري او هیڅ حکومت د افغانستان په دې کې برلاسه نه ده. دا تاسو خپل رامنځته شوی ګروه ده، تاسو ملاتړ کړی ده او نن سه هر ستونزه د اساسي داخلي ستونزه ده او دا فکر کوم چې ټي پی مشروع حق د مویل چې ټي پی د ولس نه راپاتېدلې ده، هغه ولسی ملاتړ لري ځان سره. بنا دا بهتره دی چې د سره د مسالمت آمیز لرنه په تفاهم ورسیږي یا دولت کې ورته ځای ورکړي چې خواهشات دوی لري دا باید ترسي، دا باید عملی سي. له بل لوري نه چې دوی وایي چې افغانستان حکومت یا تیرنی نظام یا فعلی نظام د افغانستان د پاکستان په اموراتو کې لاس وکړي، دا نه، دا کومه یو غلطه ادعا ده. افغانستان خپل ګاونډیانو سره په کلونو ډیر اسانه روابط درلودل، په خصوص خپل اسلامي ګاونډیانو سره په دې جمله کې ایران او پاکستان دی. متاسفانه که څه هم دوی د افغانستان سره دوه مخی سیاست درلودل، افغانستان د تل په شان باندې دوی سره اسلامي او بالاخره د ورورولي سیاست یې کړیو، عملي کړیو. کچېرې موږ او تاسو راسو د ډاکټر صاحب نجیب د نظام په وخت کې چې الته ډېر حاکم یو اردو موږ درلودله، سکاټ راکټونه درلودل، لونا راکټونه درلودل او هوایي قوام ډېره پرمختللې و او کولای شو د پاکستان په اړه مشروع مداخله وکړي چې نالته دوی د افغانستان په اړه باندې جنگیالي روزل او دلته کمپونه او دوی نه څوک سرګ نه سپټولای. اما دغه شرافت وایم یا دغه بالاخره بردباری د افغانستان نظام کې واچل ته زمونږ تاسو مسلمان گاونډی ده او ډیپلوماټیک لارښت موږ باید مخالف شو. اما برعکس تاسو ګورئ د پاکستان سیاسيونو ته بالاخره د ایسای ادارې ته فکر کوم جنرال عبدالرحمن د ایسای رئیس په خپل کتاب کې لیکلی چې افغانستان must be burned، یعنی افغانستان باید وسېزل شي. نو دا څه رقم ګاونډیتوب، د څه رقم اسلامیت د سیستم بالاخره د خپل یو مسلمان ملک ګاونډي د سنیت لري چې هغه باید ایسوزي. په څه خاطر باید وسېزي؟ خاوره تا تصاحب کړی دا او بالاخره ما سېزي. یا د نصر الله بابر تاسو مصاحبه باتمن اوریدلې وي، هغه تل د افغانستان په اړه کې یو منفي نظر درلود او تل دا ویل چې افغانستان د پاکستان شپږمه صوبه پاتې وګرځي. په همدې شکل بېنظیر بوټو او پرویز مشرف یا که تاسو د جلال آباد جګړه په یاد وي چې هلته د مجاهدینو تر عنوان لاندې
خپل د پاکستان اسرائیل ته مستقیما مداخله درلودله او په دې جګړې کې د رهبری فکر کوم کما اشتباه نه وکړي پرویز مشرف فکر کوم د دې جګړې غدلوده قومندان په لاس کې او ډیر یو ننګینه او شرماوره ماته مخوره دا په دې خاطر سالته د افغانستان وګړو د افغانستان اردو په ډیره میران سره التغو خو د فوق له یو او ما هغه ماته باعث د دې شو چې حمید ګل برطرف شو د خپل وظیفې ته دا موضوع ستاسو دا چې غیالته ویډیو سمګ و د مازیګر یا د سار مونږ پاره کوو په خوشتي مسجد کې کوو اما بیا کله سه موضوع د حراست راغلته د افغانستان په خوانی نظام خپل میرانتوب خو د دا په تاریخ کې په زرینو لیکو باندې باندې کل کېږي لبل لورنه کتاسه د تلک خرڅ د ډګروال یوسف کتاب لوستلی آلته هغه په ډیر وضاحت سره وایي دغه تنظیمي لیډران دا بسار او مازیګر زما دفتر ته راتله ما ورته هدایتونه ورکول دلته دوه تاریخ حقیقتونه دي اول دا چې ته په بار لاس باندې مداخله کوي او اعتراف هم کوي البته اسناد دي کتاب د خپل جنرال نشته کړی مګر نه نشته کړی تاسو خپل په مطبوعات کې دا په ډیر لوړ سره باندې ویل سمنګ افغانستان ورته لباینه ویل منګه د افغانستان خاور وسیزله دا تاسو کړل دلته ارشیف کې شی موجود دی نه د افغانان با کار کړی ما مخکې اشاره وکړه چې ډاکټر صاحب نجیب په دوران کې البته سکاټو او ای په مختلف قوام درلودله لونام درلودله اما په دوه سره باندې یو اسلامیت او یو بل هم گاونډیتوب په اصل سره دا تجاوز صورت نه نیو دراله سیالته مشروع دفاع و د پرستا د افغانستان جنگیالي د افغانستان د مشروع نظام په لای باندې روزل لبل لورنه منګه بیت الله مسعود ته منګه لقب نه دا ورکړی لکه تاسو د منګه یو جنگیالي تاسو د افغانستان د مشروع نظام او د پلون د ویجاړولو لپاره د مسعود لقب ورکړ تاسو دا کار کړی دا منګه دا کار نه کړی منګه بلکې مسالمت آمیزه د ګاونډیتوب په اصول سره سیاست او خپل مختبیو خپل استراتیژي مختبیو نو کله سه باغیان تماته روزي باغیان ته تلقب ورکړي باغیان تاسو د ما د وطن ټول زیربنا لباینه بوزي د منګه د هیواد کډرونه ووجل سي په مختلفو بانو سره او بل اخره مسؤل هم زېما نه دا ډیر شرایط افغان غدي اعداد او دا ډیر یو دوه مخه پالیسی ده نه تنها د ګاونډیتوب په اړه باندې بیا هم تکراروم د پاکستان اداره د خپل وګړو په مقابل کې د دوه مخه سیاست څخه کار اخلي هغه په دې معنی چې بیا هم موضوع تکراریږي ټي ټي پی د پاکستان له باطن نه رامنځته شوې ده ولسی ملاتړ لري او څنګه چې دوی ادعا کوله تیر نظام چې بل اخر طالبان سره باید وګړي ته ورسېږي نن وخت دوی د ځلا باید دوی د هغه خي دا میران اوخي د خپل د هیواد د بقا او اساین لپاره که چیرې دا کارونه سي دلته د رادیکالیزم ته زمينه برابر کیږي او ملت د حکومت په مقابل کې درېږي چې دا به هم د پاکستان د حکومت او هم د منطقې په ضرر وي بل خوش ډاکټر صاحب تشکر کوم دا د خپل د ټي ټي پی په جوړښت کې ما لوسي د ډیرو ځایونو کې مو ورسول چې د امریکا او د پاکستان په ګډه مشوره باندې د ټي ټي پی دغه چې دوی په رسمیت پیژندل به ورسره کومکونه کړی دي غټ کړی دي د دې په تشکیل کې کله چې موږ ومنو دا به ومنو دا چې امریکا او پاکستان په ګډه همکاري باندې د ټي ټي پی اصلا د ټي ټي پی تشکل خو خودجوش تشکل د 15 کسانو لکه تاسو مخکې وفرمایل چې په 2009 کال کې خپل رسمي موجودیت رسما اعلان کړ مګر د 2001 کال نه د فعال خلکو او هغه کې دا ډله چې جوړه شو 15 نفر چې مشر بیت الله مسعود سرور کسان نمونه نور نه دي شوی دا 15 نفر د کېناسته داسې وړل جوړ کړ او د 2001 کال نه راځي خو د فعال تر 2009 پورې ووم کې خپل موجودیت رسما اعلان کړ د دې په څنګه ته نور ډلې مشته ده تقریبا 15 شپږ نور ډلې دي چې هغه بیرته اروپا د ټول سره متحد شي او ډیره قوي ډله چې اوس ته تقریبا 15,000 کسان دي دا 15,000 کسان د ټي ټي پی جوړښت څه هدف ته پاره و د ضرورت څه چې د خلک د یو حرکت سره کوم بدون د شک نه خلاص څنګه ستاسو له 2001 کال نه مخکې دوی د خپل پراګاندا هغه درلودل تشکیلات درلودل اما 2001 کال کې
د پاکستان د ایسای د ادارې تر مشرۍ لاندې دغه رسمي جوړښت رامنځته شو، او دا یو نیابتي جګړې لپاره وروزل شو د افغانستان په مقابل کې. ما په لومړیو خبره کې خپلوي لیکل چې ته یو ډله د نیابتي جګړې لپاره استعمالوي. اول ته قهرمانان دوی ته خطاب کوي او دوی ته مالی مرستې ورکوي، نظامی هغه ورته لارښوونې ورته کوي. کله چې نیابتي جګړه درته ګټي او بل اخر خپل استخباراتي هدف ته رسیږي او وروسته له هغه نه بیا همدغه ډله چې تا ته سرښندونې کړې دي، تا ته کار کړی دی او تا ته به هغه باندې مسامحه کوي چې دا یو داخلي تروریستي ډله ده او د پاکستان په داخلي امنیت ته یو هغه دی، خطر دی. نو دا د پاکستان د ادارې هغه دوه مخی سیاست برملا کوي، هم خپل هیوادوالو سره، هم ګاونډیانو سره، هم په ملي سطح، په بین المللي سطح باندې. دا په دې خاطر رامنځته شو. دا موږ په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د پاکستان د جوړښت نه را دې خواته په اوایلو کې د پاکستان نه منلو چې پاکستان د یو مستقل مملکت په حیث باندې افغانانو نه دی منلی. ملګرو ملتونو کې زموږ نمایندګي ورباندې احتجاج وکړ، اعتراض یې وکړ، حتی په رسمیت یې ونه پېژانده. دا روابط د هغې ورځې نه را دې خواته ښه نه دي، او د دې لوی ستر دلیل موجود دی. دلیل یې دا دی چې زموږ د خاورې یوه برخه د انګریزانو په وسیله چې هغه یو دویم بفر زون په حیث باندې وجودا شوی و د منطقې نه. دا د قرارداد چې سړی د عبدالرحمن خان او د انګریزانو ترمنځ زه ورته قرارداد نه وایم، هغې ته په انګلیسي کې میمورانډم اف انډرسټینډینګ وایي. دا یو د قرارداد د جوړېدو لپاره یو پیشنهاد و چې که تاسو حاضر استئ په دغسې سوژه کې به موږ یو قرارداد جوړ کړو، بیا به یې امضا کړو. قرارداد نه دی امضا شوی اصلا، میمورانډم اف انډرسټینډینګ دی چې دا ځمکې به موږ د یو بفر زون په حیث باندې بیلې کړو چې د روسانو مخنیوی پرې شوی وي او تاسو د برتانوي هندوستان پورې غرض ونه کوي. تاسو د قبایلي منطقې یو بل بفر، خپل افغانستان یو بفر زون، بیا په خپل داخل د افغانستان کې د قبایلي منطقې یو بل بفر زون شو. دا یو ساحه شوه د تعیین کړه چې او د دې څه ورته وایي هغه کنټرول او ساتل یې د انګریزانو په خپل لاس کې واخیسته. په دې باندې د عبدالرحمن خان او د انګریزانو ترمنځ یو موافقه وشوه چې هو داسې به وکړو. خیر د هغې په مقابل کې چې عبدالرحمن خان څه شیونه لاسته راوړي دي، البته دغه ځمکه ده نو چې ته یو ځای چاله ورکړې چې ته ترې استفاده وکړې، په مقابل کې به یې یو څه اخلې. د پاکستان سره روابط د هغې ورځې نه را دې خواته، یعنې د عبدالرحمن خان د زمانې نه چې راونیسي را دې خواته د افغانستان او د پاکستان روابط کله ښه کله بد، مګر هیڅ کله افغانستان د پاکستان د بد حالت نه خپل ځان لپاره استفاده نه ده کړې. کنه دا د افغانستان لپاره ډېره ساده و چې حتی ټول پاکستان تصرف کړي. د حضرت ظاهر شاه په وخت کې کله چې د پاکستان او هندوستان جګړه په 1988 کې په 15 کې دا جنگ شروع شو، په هغه وخت کې بوټو 3 ساعتو لپاره کابل ته راغی. د پادشاه خپل لاسونه مې چې کول چې په اوښکو پام کوي چې ما باندې په دغه حالت کې تاسو حمله ونه کړئ د پښتونستان د مسلې لپاره. چې اعلیحضرت خو ډېر یو حلیم انسان او یو ښه مسلمان سړی و، هغه دغه وکړ، وعده وکړه چې موږ په دې وخت کې به دا کار نه کوو، حمله ونه شوه. مګر هر وخت افغانستان کوشش کړی دی چې د خپلو ګاونډیو سره، د ټولو ګاونډیو سره نیک روابط ولري، ښه روابط ولري او د یو ښه ګاونډي په حیث باندې د دوی سره خپل تعلقات وساتي. دا یوازې ډیپلوماټیکه مسله نه ده، دا یوازې سیاسي موضوع نه ده، دا د افغانانو کلتوري موضوع ده. افغانان په کلتوري لحاظ د خپل ګاونډي احترام کوي، که ډېر بد سړی هم وي، که ډېر بد سړی هم وي، د هغه هم احترام لري، هم عزت لري، هم ورسره د نیکو روابطو کوشش کوي. دا کلتوري موضوع ده په افغانانو کې. دا ډیپلوماټیک او سیاسي اصلاحات چې دا به لرې کړو، په دغه بنیادونو باندې خو افغانستان همیشه خواري کړې ده، کوشش کړې چې ټولو ګاونډیو سره نیک روابط ولري. مګر بدبختانه د افغانستان سره زموږ خپل ټولو ګاونډیو موږ سره ښه اخلاص نه دی کړی، خصوصا په تېرو 2-3 کالو کې پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کلن ښه نیت نه درلود، ښه اراده یې نه لرله. د هندوستان سره د ده ښه اراده نشته دی، د پاکستان سره د افغانستان سره دوی ښه نیت او اراده ورته نه لري. د ایران سره د دوی ښه روابط نشته دی، د بلوچانو په منطقه کې په جنوب غرب کې هلته دوی مشکلات دي د ایران سره. فقط هغه زموږ ستاسو په خاوره کې یو متل دی چې خدای پاک چې میږي ته په قهر شي وزر ورکړي.
نو د دوی د تباهۍ آغاز ګورم دا شی تر قیامته دوام نه کوي. دا افغانستان به هم دغسې نه وي. دا سبا بل سبا به لکه تا غوندې افغانستان هم اټومي اسلحې پیدا کړي، بیا به څه کوي؟ دوی خو په د خپل اټومي اسلحه باندې ډېر مغرور دي او دوی په منطقه کې یو شاهنشاهیت غواړي. یو ایران دی چې هغه هم غواړي، پاکستان هم غواړي په دې منطقه کې. دوی غواړي چې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او په دغه اسیا مرکزي هېوادونو باندې په دې ټولو باندې د دوی داسې یو حاکمیت وي لکه دا نن چې د امریکا حاکمیت په عربي ممالکو کې یا په نورو کې، یا د روسانو د کمونیستي نظام حاکمیت په ټولو دغه کې نیمه اروپا او منځنۍ اسیا او دې ځایونو کې داسې یو حاکمیت باید ولري پاکستان. ایران هم د دې دعوادار دی. ایران ورته فورمول لري، هغه د شیعیزم په نامه باندې کوي او پاکستان په نظامی قوت باندې د نظامی قوت په غرور باندې د دې پسې دی. بدبختانه دوی یا دا تاریخ نه دی لوستی د دې منطقې، یا د دې منطقې په تاریخ خبر نه دي او یا ځان ته زحمت نه دی ورکړی چې لږ ځان سره فکر وکړي چې دغه آیډیا قابل د دې دی چې تطبیق شي. د امریکا د سپینې ماڼۍ نه دا خبره راوځي چې افغانستان از ګریویارډ امپرور، افغانستان د امپراتورۍ دغه اذیره ده او قبرستان دی. او ته زما په خوا کې پروت یې وږی تږی فقیر، د فقر نه ستا په مملکت کې هیرامنډیګان چلیږي او ته راځې بیا افغانستان باندې حملې کوي او افغانستان به زما پنځه منصوبه وي. دا خوب له سره وباسه بابا، د ښه ګاونډیتوب د ښې ورورۍ لپاره ملا وتړه د افغانستان سره، کنې ولاده ولګې به مړ شي. افغانستان خپله لاره ویستې ده جهان ته. افغانستان اروپا ته لاره لري همدا اوس. زه نه پوهېږم زموږ د اورېدونکي به خبرې ما په یو ځای کې لوستي دي، بعضې دوستان هم په دې باندې تبصرې کړي دي چې د افغانستان نه ترانسپورټي مالونه د ځمکې په وسیله باندې اروپا ته ځي. ترانسپورټ روان دی، بل علاوه دې چې اورګاډي دي. د افغانستان به نور هغه افغانستان نه وي. موږ خپل نظام سره موږ مشکلات لرو، دوی ته نه چاته حق ورکوي زموږ په مشکلاتو خبرې وکړي او نه د چا کار دی. خو خپلې هغه د متقي خبره ده چې دغه د وزیر دفاع دغه نقل قول هم همداسې ده چې دا خپلې واورې ده زموږ په بام باندې مه را اچوه. ډاکټر صاحبانه دا تبصره لږ دغه شوه، ما غوښتل چې په دې کې لږ وضاحت باید وکړم چې د افغانان د ښه نیت خلک دي او دوی د هېچ چا سره بد نیت نه لري. هېڅ کله هم د افغانانو په زړه کې دا نه ده تېره شوې چې دغه هېواد به زما قمر شي یا به زما پنځمه صوبه شي یا به مې شپږ دېرشم ایالت شي یا به مې ولایت شي. د هېڅ افغان په سر کې دا خبره نه ګرځي او نه د نظامونو په سر کې ګرځېدلې ده. دا ستا په دې بې مغزه سر کې څنګه دا خبره راوتاوه شوه چې افغانستان به ستا صوبه شي؟ دا خو هېڅ امکان نه لري، هېڅ امکان د دې نشته چې ته په دې خوبونو کې. دا خو افغانان دي، د افغانانو وطن دی، دا تاریخ لري، دی په خپل وطن باندې سر ورکړی دی او سر ورکوي. دا د اوس نه ده. افغانستان 6,000 کاله کېږي چې په جګړو کې ډوب دی. 6,000 کاله. قبل الاسلام کې هم ټول په جنگ کې تېر کړی دی او بعد الاسلام هم ټول په جنگ کې تېر شوی تر ځانه نه پورې. کله 20 کاله پکې ارامي ده، کله 10 کله 15 کله 30 کله یو کله په یو راغی کله دا ټول تللي دي، مګر افغان او افغانستان په خپل ځای هماغسې په خپل غرور او په خپل قدرت باندې باقي پاتې دی او دا به پاتې کېږي، همدغسې به پاتې کېږي. زه ډاکټر صاحب تبصره غواړم ستا نظر هم په دغه برخه کې واخلم چې لکه مخکې چې ما وویل چې د ټي ټي پي د جوړېدو دپاره، د ټي ټي پي د جوړولو دپاره ضرورت څه و چې دوی دغسې یو شی وکړو؟ دا د بد نیت یوه خلاصه وه چې دوی غوښته د افغانستان په مقابل کې یو قوت جوړ کړي دلته چې بیا افغانستان پرې وټاکي. د دغه شی نه ده د تورستي ډلګیو تاریخ ته چې سړی لاړ شي او دا سرسري مطالعه هم چې پرې وکړي، هر مملکت چې په بل مملکت کې خپل ځان ته ډلې جوړې کړي، هغه ډلې د هماغه جوړونکي په ضد بیرته راپاڅېدلې دي. خمیني د فرانسې نه راوسته په ایران کې، ایران مخالف د امریکې شو. نوریګا په پاناما کې د امریکې مخالف شو. قذافي په لیبیا کې د امریکې مخالف شو. یحیی په پاکستان کې که دا بل څوک و، دوی د همدغسې مخالفتونه شروع کړل. ټول د امریکې مخالف شو. هر څوک چې امریکې چېرته کېنه هلته مخالف شو. دا په دغه کې هم شوي دي، په دې نورو
هیوادونو کې چې د برما او دې ځایونو سره دي، دلته هم دغه واقعیت شوي دي. دوی د دې نه عبرت نه اخلي. نو ډاکټر صاحب غوښتل مې چې پوښتنه دا وکړم چې موږ له ضرور دي چې خپل روابطو ته همدغسې دوام ورکړو، که موږ باید تغیر وکړو د دې خلکو په مقابل کې. داسې خادم صاحب زه غواړم څو تبصرې ستاسې په خبرو ولرم. بدون شک نسې موږ یو سنتي او اسلامي ټولنه یاستو او خپل کلتور ته ډېر پابند ملت پاتې سوي یاستو. که چیرې موږ تاسې تاریخي پیشنې ته وګورو، د دویمې نړیوال جګړې کې هم افغانستان حکومت هغه وخت د عدم انسلاک سیاست مخ ته ونیو، او دا د دې جواب ته کې افغانان تل د جګړې مخالف دي او په منطقه کې یو ګاونډیتوب خپل سوله غواړي. خو د بده مرغه زموږ ګاونډیان برعکس تعامل موږ او تاسو سره لري. خصوصا پاکستان کله چې یو هیواد په یو جعلي جغرافیه کې رامنځته کیږي، د خپل بقا لپاره هغه باید هر طرف لاس واچوي، او د دې لپاره دا شرایط ګونې سیاست رامنځته کوي چې هغه د دې لپاره ساهم یا منطقه مخشوشه کې د خپل بقا لپاره، د خپل تداوم لپاره، او یو څه هم په دې سیاست کې خپل برلاسه یو. موږ او تاسو بدون شک نه بعض خپل نیمګړتیاوې هم باید ومنو. په تیرو 40 کالو کې زموږ او تاسو متداوم نظامونه را نسکور شول، او دې کې پاکستان برلاس درلود، دې موږ انکار نشو کولای. متاسفانه زموږ او تاسو سیاسيون دغه په خواله ته نو رسیدلی یا خپل منځي اختلافاتو کې وو، بل اخره وینوسو کولای شي یو داسې ګاونډي په مقابل کې، داسې استخباراتي په مقابل کې دوی منسجم دریځ ولري او د هغه شن کې خو د بد مرغه دا شی موږ او تاسو باندې تکرار نه تکرار سو، او هغه د موږ او تاسو باوجود سه ډېری جنگ د پلي وادي سم بیا هم خپل غلرو افتخارات درو. بل موضوع دا د دلته زموږ او تاسو د ارزي اختلاف د پاکستان سره څنګه ستاسو مخکې اشاره وکړه د میمورندوم اف انډرستانډینګ، بدون شک نه تاسو سره موافق یم. کله چې یو تړون د امضا کېږي د دوه هیوادو ترمنځ، هغه بین المللي هغه لري تضمینونه لري، دلته هیڅ نو کوم شی نشته دی. هغه هم په ملي ډول باندې اوسي، هم په بین المللي ډول باندې اوسي، هم درېګونی هغه اوسي هیوادونه پکې داخل اوسي. دا یو شی نه ده. اما دا یو تفاهم لیک او فکر کوم نظامی تفاهم لیکو چې د دې مقابل کې به د بریټانوي لښکر په عبدالرحمن حکومت ته مالی او نظامی مرستې کوي، چې هغه هم ورسره د دې نه دغه تفاهم لیک امضا شوی ده، هغه نه دی عملي شوی. هغه نه پیغام په دغه وخت څومره اروپایي او نظامی مرستې وي، دا شی نسو. خو پاکستان په یو جعلي جغرافیه باندې رامنځته شوی او د خپل بقا لپاره دا باید لاس واچوي. ګورئ د موږ تاسو د چې د هغه موضوع راواخلو، د بنگلاديش موضوع راواخلو. بنگلاديش جز د پاکستان ولې هغه ترې جدا سو؟ د لپاره چې غوي سالم سیاست درلودل او غوي نه غوښته هغه کې منطقي کې او منفي رول ولوبوي. نن تاسو د بنگلاديش هیواد ته ګورئ، هغه لري ډېر پرمختللی هیواد ده. اما څنګه چې پاکستان ګورئ، تاسو مخکې اشاره دي اتومي وسلې وکړه، څنګه چې خپل پاکستان په جعلي جغرافیه باندې رامنځته شوی ده، اتومي وسلې هم جعل ده. آیا تاسو فکر کوئ دا به د خپل پاکستان په هیڅ وجه باندې؟ زه فکر نه کوم دا د پاکستان ابتکار یا د پاکستان ساينسپوهانو د یو شی کړی. ولې د منطقي د ثبات لپاره د اړوند لپاره دا هیواد په اتومي وسلو باندې سمبال کړي ته باید توجه وکړو، چې منطقي د ثبات لپاره د څو لوبه رامنځته شوې ده. دوم، پاکستان دغه جرأت هم نه لري چې چیرې هم برحقه جګړه هم وي د اتومي وسلې استعمال. زه فکر نه کوم دا هغه ولري. ازمنګ تاسو د افغانانو په اصطلاح باندې د لګورتای ولري. خو کراسو د نیابتي جګړو ته پاکستان د خپل بقا لپاره د دې لپاره چې نور هم نفسونه آزاد نفس وباسي او ګاونډي سه پاک افغانستان د داتل په جنگ کې اخته اوسي. ولی یو خبره ده چې دلته درسته منګه د بعد مرغه منګه یو سلسله باغیان درلودل چې دوی امغه تبرم ټول سو، اما په ملي سطح باندې بیا افغانان ټول یو موټی دی او لاس دي. دا خیال او دا امید د پاکستان شاید ګورته وسی یا وړای تاسو افغانان په ملي سطح باندې بیا ټول د خپل منځني اختلافات الکتري په حساب پریډیو کې د خپل د هواد دفاع نه دوی درېږي.
ولې دا نیابتي جګړې چې بیا کله وروسته له هغه نه اهدافونه بیا دوی ته د هغې خطاب کېږي چې دوی تروریستي ډلې دي. دلته زه وایم چې د پاکستان استخبارات دوه مخه یې لري، لوبې لري. بله دې کې شک نشته چې پاکستان په ټوله منطقه کې یو ډبل سیاست لري. کریم صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ستړي مه شئ، درته وایم. السلام علیکم، امید زما غږ اورئ. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. تاسو خپل مجلس ته دوام ورکړئ، که ماته اجازه وي زه له تاسو په حضور نه مرخص یم. تشکر کوم ډاکټر صاحب، حضور تاسو ته ښه وخت. ډېره مهرباني ده. په هیله پیل کوم. تماشا کړ، ډېر تشکر، مننه. ډېره مهرباني، مننه. ډېره مننه. خادم صاحب محترم، دغه د نن ورځې د اجنډا د مطابق د پاکستان موقف په دې نړیوال کړکېچ کې چې سړی وارزوي، بله د دوی دغه د قوت نقطه خو دغه ایټم بم دی چې دوی وایي چې یو اسلامي قوت یا اسلامي هیواد په نړیواله کچه باندې یو اټومي قوت دی. دا یو ښه بزنس کارت دی یا یو ښه د ټرمپ په اصطلاح یو ښه کارت دی، یو ښه پره ده، دوی په هر میدان کې استعمال. ولې دا پره دومره استعماله شوه چې خپل ماهیت یې د لاسه ورکړو. دا چین سره د دوستۍ دپاره استعمال شوله، دا د افغانستان کې د استخباراتي جګړې دپاره استعمال شوله، دا د عربو سره اوس پرون یو تفاهم نامه د سعودي سره امضا کړې ده چې دغه زموږ ایټم بم د سعودي په اختیار کې دی. نو دغه پره ډېره زیاته بې ځای استعمال شو، او اوس دغه پره د جهاني اصلي میدان ته راوځي. مثلا اسرائیل او د امریکې او دغه ایټم به حقیقي ایټم دی، دغه د پاکستان غونډه کې کاذب او مصنوعي او آرټیفیشل دغه نه دی، هغه د هوا بوکڼۍ نه ده چې پړسولې ده او په ستنه به ووهي او ګلاس به وکړي. هغه د هغه حقیقي ایټمونو سره اوس مخ کېږي، او د حقیقي ایټمونو په مقابل کې به د پاکستان ایټم چندان دغه نه ورکوي. هغه ډاکټر قدیر یو پښتون د ایټم بم چې چا دغه کړی کشف کړی د هغه اخري د ژوند مرحلې چې وي، هغه به بعضې انټروګانې کولې. نو هغه یو د افسوس کولو چې ما نه ډېره غټه سخوه شوې ده چې ما د پاکستان لپاره دا د ایټم دغه وکړو، ابتکار وکړو چې ایټم مې جوړ کړو. نو د هغه د افسوس په دې نه و چې ما د خپل هیواد دپاره یو لاسته راوړی کړی دی او په دې افسوس کوم. هغه دغه ایټم چې دغه نظامیان یا د پاکستان ادارت په څه شکل باندې استفاده کوي، د دې په دې استفاده باندې ته افسوس کول چې هغه هیڅ نوع اسلامي دغه اسلامي سلاح نه استفاده کېدلی، یو نظامي سلاح دغه ملک د بقا لپاره دغه کېدله چې خپل ولس او ملت یې دغه کړی و، مهار کړی. نو راځو دې نقطې له چې د ټي ټي پي موضوع اوس دا د ټي ټي پي مسله چې ده دا د پاکستان هغه لکه ونې جرړې ته چې هغه وینه ولګېږي، د پاکستان بنیاد ته داسې وینه لګېدلې ده د ټي ټي پي. دا د ټي ټي پي پروسه چې ده دا سطحي پروسه نه ده، د دې شاته نړیوال قدرتونه ولاړ دي. که دا مو ویو چې د دې ټي ټي پي دپاره افغانستان طالبانو ته وسپارلی شو، یعنې دا به هم غلطه دی چې دغه ټي ټي پي باید په دغسې شکل باندې وپالل شي او داسې په شارټ کټ باندې او د لنډ سرحد نه وپالل شي، لکه څنګه چې د جهاد په وخت کې د پاکستان د پوځ په توسط باندې د افغانستان جګړه مدیریت کېدله د روسانو په مقابل کې. دغلته ورته د طالبانو یو نظام یو اداره ورته رامنځته کړله چې دغه ټي ټي پي او دغه شی نه د سره پولې نه غاړه وپالي. نو دا هم یو اړخ د دې قضیې دی. بله موضوع خادم صاحب محترم، د پرون ټرمپ تللی د سره د خپلې مېرمنې برطانیې ته. اوس دې سفر د موږ باید په سطحي شکل ونګورو چې دا یو ویکیشنل یا تفریحي ویزټ دی. دلته د اوضاع په میډل ایسټ کې دومره حساسې مرحلې ته رسېدلې ده چې یو تعداد صلاحیتونه د برطانیې په لاس کې دي، یو تعداد صلاحیتونه د امریکې په لاس کې دي په میډل ایسټ کې.
د دې صلاحیتونو په منځ کې که برطانیه او امریکا تفاهم ونه کړي، دوی خپل منځ کې په ټکر کې ولیږي. مثلا اوس سعودي عرب برطانیه ته دومره صادقه نه دی، ولی سعودي عرب امریکې ته ډیر صادقه دی. پاکستان امریکې ته دومره صادقه نه دی، ولی پاکستان برطانیه ته ډیر صادقه دی. اوس دواړه یو کېږي د چا په مقابل کې، د یو تھرد پارټي په مقابل کې، لکه اسرائیل. نو اوس کدي ځای کې د برطانیې او د امریکې تفاهم نه وي په دې جګړه کې، هغه دریم ځل چې کوم د دې جګړې دی چې اسرائیل دی، هغه طبیعي شکل باندې د دې موضوع کې یو قوت یو دغه پیدا کوي، یو پرمختګ لاسته راوړی لري. نو د دې خاطره دغه سفر مطلق زه د سیمې د جګړې دپاره یو مشورتي ناسته وینم، چې دوی دغه پرونی سفر چې برطانیې ته 2 ورځو دپاره ټرمپ او دغه میرمن تللي دي، دا نسبت د دې نه چې دوی په نور مسایلو بحث وکړي، د دغه سیمې د جګړې د سرنوشت د ټاکلو بحث پکې ډېر مهم دی. ولې به نه، خو زه دا په واقعاتو کې چې په دې تېره هفته کې پېښ شو، خصوصا د 1 ورځ 2 ورځې مخکې، ډېره مهمه مسله هم دا وه چې پاکستان او سعودي عرب یو سلسله ستراتیژیک نظامي مسایلو باندې یو قرارداد سره امضا کړی دی. خلکو ته د یوې دیدګاه نه ګوري، خو زما نظر په دې برخه کې دا دی چې سعودي عرب د امریکا یو ډیر خاص او د اعتماد وړ لوبغاړی دی، او د پاکستان په دا بدنیتۍ باندې اوس ټوله دنیا خبره ده چې پاکستان د هیڅ ملک په مقابل کې نه ښه نیت لري نه ښه اراده لري، فقط دا یو ورشکست شوی په اقتصادي لحاظ یو افلاس ته مخامخ مملکت دی چې په دغه سیاسي لوبو کې خپل ځان ساتي او پیسې پیدا کوي. د یو خپل تجارت کې په هغې کې سیاست لوبۍ، عسکري او نظامي، دا ټول شیونه لوبۍ د دې لپاره چې د خلکو نه پیسې واخلي. پاکستانیانو زما په نظر د سعودي عرب سره د کوم موادو توافقاتو تر لاندې چې کومه امضا وکړه او کوم قرارداد امضا کړو، د هغې شاته زما په نظر باندې 2 شیونه ښکاري. سعودي عرب د پاکستان سره دا امضا په دې خاطر وکړه چې کله په سعودي عرب کې څه مشکل پیښیږي، پاکستان به ورته عسکر ورکوي، او د دې دغه هم شته، امکان هم شته چې د اتومي اسلحو، د اتومي سرګلولو، د اتومي راکټونو جوړولو ته به پاکستان شروع وکړي، د سعودي عرب دپاره به جوړوي او پاکستان کې به پراته وي. دا یو بل احتمال دی. او د دې احتمالاتو نتیجه زه داسې ګورم چې دا به د اسرائیلو غضب تر دې حده راورسوي چې پاکستان باندې به حمله وکړي. او نتنیاهو ویلي دي چې بل قدم مې پاکستان دی. او دا د همدې دپاره وشو چې د اسرائیلو غضب تر دغه مرحلې راورسوي چې په پاکستان حمله وکړي. او دا لرې نه ده، دا لرې نه ده. اوس ورته د اسرائیلو حوصله کمه شوې ده نوره، خصوصا دغه قرارداد نه وروسته. موږ په دې 10 ورځو کې 15 ورځو کې د اسرائیلو عکس العمل ته به منتظر یو، ګورو به چې اسرائیل د دې قرارداد په مقابل کې څه عکس العمل کوي. 100% کې دا عکس العمل چې دی منفي دی، او دا منفي عکس العمل نتیجه به دا وي چې لکه ایران دغسې به یې وټاکي، داسې حمله به ورباندې کوي. دا راتلونکي ده ورباندې، یو نظر پکې دا دی. او بله مهمه خبره، لکه تاسو چې یادګیرنه وکړه چې ټرمپ انګلستان ته د امریکې او د انګلستان د نظامیانو روابط یو بل سره ښه نه دي په هېڅ صورت کې. سیاسي او ډیپلوماتیک روابط به بیلي، خو د نظامیانو روابط یو د بل سره ښه نه دي، یو د بل سره ډېر سخت اختلافات لري، او انګریزان امریکایانو ته ډېر په بده سترګه ګوري. زه په 2002-2003 کال کې په کابل کې وم، ما یو امریکایي د ننګرهار په سپینګار هوټل کې ولیدو، ما سره خبرې کولې، کیسه ډېره اوږده ده، نور نه به ترنه تېر شم، خو ده دا یوه جمله ډېره ښایسته وه، ما ته یې وویلې. اول خو امریکې ته 2-3 سوه هغه خپلې امریکایي انګلیسي کنځاوې وکړې، د هغې نه وروسته وویلې چې چېرته امریکا ده هلته ناارامي ده، هلته جنګ دی، هلته غربت دی، هلته فقر دی، هلته سیاسي ګډوډي ده. دا ټول شیونه د امریکې د تګ سره دي، هر چېرته چې امریکا دی. ویل که د امریکا خپه افغانستان ته نه وی راکش شوی، زه ویله د انګلستان یم، زه د پولیسو متخصص یم، ما ته څه ضرورت ده چې دلته راشم.
زه ولې د خپل کور لري. دا روابط د دوی ښه نه دي او دوی به کوشش کوي چې د خپل روابط سره برابر کړي، مګر په ستراتیژیکو اهدافو کې یو د بل سره مساوي موازي کله کله اما مساوي عمل کوي، مشترک ګډ عمل لري، سره د یو بل پورې مربوط دي، ټول په ناتو کې سره ناست دي. او د ناتو کلمه یاد شوه زما، بلې خبرې ته پام شو چې مصر وړاندیز کړی دی چې باید ټول عربي ممالک د عربو ناتو جوړ کړي، یو عربي ناتو به جوړ شي. نو دا وړاندیزونه ډېر پخوان شوي وو، په دې کې ډېرو خلکو خپل سرونه هم خوړل، داود خان هم په همدې کې خپل سر وخوړ، پسې راتېر شه دا ناصر هم په همدغه خبره کې لاړو د منځه، دا نور هم. او دوی غوښتل چې دا شی نه کړي، خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې دوی د دې توفیق پیدا کړي چې په دې باندې د عقل سره کښېني یوه جرګه وکړي، یو چېرته یو کانفرانس پکې تشکیل شي. خو د ټولو خبرو په خوا کې زمونږ خپله د خپل وطن سره ډېر تشویش دی، د خپل مملکت سره هم ډېر تشویش دی، او د خپلو خلکو سره هم تشویش دی. یو خانه موږ ته داخلي د کوکري دغه کوي اډوکي وراشي ورته، د بلې خوا نه ډله ایز کوکري راټول کړي دي، دلته ډله هلته ډله، دلته کانفرانس هلته کانفرانس. دا کانفرانسونه مخکې ما په دې خبرو باندې تبصرې وکړې چې د دومره لوی لوی کانفرانسونه چې دوی په هر مملکت کې جوړوي، ثواب بل ثواب په فرانکفورت کې په یو کانفرانس جوړېږي، بل په لندن کې جوړ شو، بل د دې دا مصارف څوک ورکوي؟ هر غونډه 15,000 $20,000 مصرف لري. کوم خلک چې دغه کانفرانسونه جوړوي او بیا کوم خلک چې دې کانفرانسونو ته دعوت کیږي، دا ټول د کابل په حکومت کې ناست په 20 کال جمهوریت کې. دا کانفرانسونه ولې هغه وخت تاسو نه جوړول؟ و چې راوشړلئ تیارو پورې ځانونه ځوړند راغلي، راووتئ د افغانستان نه، اوس بیا لږه کانفرانسونه جوړوئ چې ولا موږ په افغانستان کې تغییر راولو، ولا موږ د خارج نه ملت را جوړ کړو. چې د خارج نه به خلکو انقلابونه جوړول، هغه 18م قرن 1919 کې وشو هغه خبرې. تاسو د مارکس د لینن نه کاپي مه کوئ، دا 2025 کال دی. اوس په جهان کې انټرنیټ موجود دی، هغه وخت دا شی نه و. تاسو د دنیا پیشرفت ته وګورئ، دنیا ټکنالوژۍ ته وګورئ، په دنیا کې بدلونو تغییراتو ته وګورئ، تاسو په هغه زړو خوبونو کې اوس هم لګیاستئ. ولا دلته به خلک منسجم کړي، په کابل کې په طالبانو باندې فشار راوړو، ما به بیرته وزیر مقرر کړي. په زندګي کې به د دې وزارت مخ نور نه ګوري او نه به د ریاست مخ وګوري. دا د اسلامي امارت پالیسي ده. او په دغه عمر زور در باندې حکم روایي کې هغه د انټرنیټ هم در باندې بند کړ. وای فای نشي کولی په افغانستان کې، دا یې د دین اخلاص کړ. بیا دلته په تورنټو کې هم دا شی وشو، مخکې مې هم دا خبره وکړه. هغه خلک د کانفرانس سره غوښتل شوي چې د پاکستان جرګې ته دعوت شوي خلک، دا دلته راغوښتي د کانفرانس په جوړوم، په دې باندې افغانستان مالا جوړېږي. دی به خپل ځانونه ومینځي، دی لاړ شي د امو په غاړه ټول خپل کالي وباسي، پاک صفا د امو په دریاب کې خپل ځانونه پاک کړي، د امو اوبه مقدسې دي، پاکې دي، صفا دي، چې ایله ستاسو هغه خباثت ورک شي. بیا د هغې نه وروسته دا خبرې وکړئ. موږ د اسلامي نظام نه مخالفینو، نه موږ طالبانو، نه طرفداران یو، زموږ د وطن خیر په همدې کې دی چې وروره تا کې زموږ خیر نشته، زموږ خیر په دې کې دی چې په تاسو کې مو خیر نشته. ټول د کابل په حکومت کې ناست وي په چوکیو باندې، هر د رئیس نه نیولې د وزیره پورې 10 شرکته تاسو لرل په افغانستان کې. ماته خو دا ټول شي نه معلوم دي، ما په کابل نظام کې مې کار کړی دی، زه پکې وم، ټول راته معلوم دي. هر یو تاسو 10 شرکتونه په نامه لرل، یو د خسر په نامه، بل د خواخې په نامه، بل د ورور په نامه، بل د کاکا په نامه. هندوستاني ښځه کړې ده خسر او خواخې په کابل کې پروژې اخلي، وزیر هم یم. هغه سړی اوس راپاڅېدلی دی بېرته زه افغانستان جوړوم. هلکه افغانستان په ستا په لاس کې جوړ دی، نه که اوس څنګه جوړی؟ توبه وباسه، ځه لاړ شه حج ته، توبې وباسې، لمونځونه وکړئ، خدای ته عذر وکړئ چې خدای وبخښي. ستاسو وخت تېر شو، پرېږدئ دا وطن خلک چې خپل وطن جوړ کړي. هر رقم چې خلک جوړوي هغه دې جوړ کړي، جوړ دې کړي. ستا خبرې پکې تاثیر وکړي. موږ د داسې مشکلاتو سره مخ یو. کریم ځای صاحب زموږ تکلیف دا دی چې د خپل وطن سره موږ څه وکړو، د ګاونډیو سره څه وکړو. نو موږ تکالیف په دنیا کې د خلکو نه دي، دا یې د حل لارې نه دي چې دا خلک پرې لګیا دي. غونډې کوم او زه د وطن لپاره لار پیدا کوم.
دا یې لاره نه ده. ستاسو نظر په دې کې څه دی؟ زه خادم صاحب محترم تاسو بیخي واضح او روښانه کړله. د دې خلکو دغه بل ورځ چې دا برنامه کړې دا خو صرف او صرف هغه د ځان مطرح کولو چې دوی د یو څه موده مخکې دا د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز په ابتکار باندې دلته د نور مدني ټولنو په ګډه باندې چې نسیس او پیوستون او دا نور اقشارو یو مشترکه د جرګې تاداوی خوستل شوی چې د کاناډا په سطح باندې دوی دلته یو جرګه وکړي او دا جرګې یو پریکړه لیک د ملل متحده او نړیوالو ته دغه کې پیشنهاد کړي چې دغه افغانستان دغه موجوده وضعیت سره چې کوم مخ دی دا د ولس او د انسانیت خلاف دغه دی دغه ستونزې مثلا انټرنیټ او د ښځو مکاتب او د نړیوال اعتبار نشتون دغسې یو لوی لوی عمده مسایل پکې دغه مطرح د بحث و. نو په هغه باندې هغه جرګه په هغه لوري روانه وه غوښتل یې چې په دې کې کاناډا میشت افغانان چې هر قشر او هر طبقې پورې تړلي دوی پکې ځانونه ویني او ګډون پکې په همدې پروسه کار روان چې دا پکې د اروپا د خوا نه یو چیلک راواچول شول. اروپا نه یو څه موده مخکې یو 14 کسان تلي وو کابل ته او هغوی به خپل څه غوښتنې مطرح کړې وې د هغوی څه به څه وعدې شوې وي یا به شوي یا به نه شوي بهتان نه کوو خو هغه خلکو خپل تصویر په دغه سوشل میډیا کې اچولو چې دوی تلي وو د اروپا نه او دغه ته کابل ته بیا رالل په دې نورو هیوادونو کې دا واړې واړې غونډې کول. نو د هغوی دلته هم یو څه ایجنټان او یو څه لاسپوڅي لرل په ټورنټو کې هغوی راپاڅېدل باوجود د دې چې د دغه ملي مشرانو چې دلته په دې جرګې کې کار کړی و د دوی د خوا نه منع شول ورته وویل شو چې تاسو دغه جرګه متاثره کوئ د دې جرګې د پروسې دغه داسې دا ستا د خبرو د جریان کې زما یو بل شی یو بل خاطره مې راياده شوه. نو په کوم کلونو ډېر پخوا کله چې موږ د پښتنو کلتوري مرکز دلته جوړ کړی و په هغه وخت کې د پښتنو کلتوري ټولنې مشر چې و د مشال خان ټکر خان یو 20 کسه موږ بورډ او ډایرکټر درلود زه پکې معاون وم په هغه وخت کې د ټولنې نو موږ یو مجلس لرلو. نو دغه مشال خان ټکر پیشنهاد وکړ تاسو وګورئ په دې پښتنو کې که چا کوم کتاب لیکلی چې موږ د خپلې ټولنې د خوا نه چاپ کړو کلیوال دې الله پاک جنتونو نصیب کړي خدای دې وبخي هغه غږ وکړ ویل زه یو تیار کتاب لرم هغه به درکړم چاپ یې کړي ویل څه شی دی ویل ما د پښتو او انګریزي ډکشنري جوړه کړې ده تقریبا 40 زره که 30 زره لغات مې راټول کړي دي او دا مکمله ډکشنري ده په تمامه معنا باندې هغه به درکړم چاپ یې کړي. یو بل سړی دی اوس مړ دی هغه مړ شوی دی وفات دی خدای دې وبخي هغه راغږ کړو دا وایي چې څه دی دا خو 10 کاله مخکې ما کړی و اما کلیوال ته غږ کوم کلیوال څه کتاب دې په المارۍ کې کېده دې سړي چې کړی تا ته ضرورت نشته ده کړی دی نو ته یې ولې کې ها دا صرف د دې دپاره ګوره په هغه مجلس کې چې د کلیوال کتاب چاپ نشي دې سړي دا خپله خبره پکې راواچوله د دې لپاره چې د تورنټو د لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د خوا نه د نورو ټولنو چې ورسره ملګري وي همکار وو ورسره په دې جرګې په جوړولو کې هغه واقعا یو افغاني جرګه وه د هغې د ماتولو دپاره خلک خوارۍ وکړي همدغه خلک چې دلته پرون په دې مجلس کې ناست وو هلته یې میزونه ډبول د هغې مخالفت یې وکړ نن بیا هلته ناست دي دغه جوړې څه ورته وایي غونډې جوړې کانفرانسونه جوړې محور دی او تحور دی او خدای څه شی دی څه شی دی جناب خادم صاحب ما سره تماسونه دا صرف په دې خاطر دا شی په دې خاطر جوړ شو چې دغه غونډه یا دغه جرګې دپاره چې کومه خواري پخوا شوې ده چې هغه ناکام شي هغه ووایي او دغه یو څه شی غیر حقیقي خوب دی چې دوی ویني چې دلته به دغسې ملي پروسې او د مشرانو د خوا نه ډیزاین کېږي او په لاره به اچول کېږي او بیا به دغسې اخلال پکې راځي دا ناممکنه ده نه زه حیران دی ته یم کریم دی صاحب حیران دی ته یم اوسړی ته دلته جرګې جوړې پرون پاکستان دعوت کړی وي خپل مملکت ته چې ما دلته غونډه ده تللی دي دلته به راپاسېږي دلته ماته غونډې جوړې افغانستان کې نور څه د افغانستان کې نور څه چې هغه پاکستان دعوت کړی وي هغه غونډې ته پښتو خو ټول هغه خلکو چې ورسره مربوط وو آنلاین مجالسو کې ټولو ګډون کړی دی فزیکي د شرم د وجې نه دي کړي ځکه چې دلته پسې 11 راپاڅېدلو او دویمه خبره دا ده چې کله دلته دوی دغه مجلس وکړلو
دغه د مجلس بڼه چې موږ ولیدله دغه بڼه هم ټوله داسې خودخواهي او د یو دریو څلورو کسانو د خوا نه د ځان مطرح کول او د ځان بحث یو ځان څه غوښتل شي مطرح ده خپل ځان هیڅ مطرح نه نه جوړه. هیڅ نه وه ملي ایجنډا نه لري صرف دغه ایجنډا وه چې دغه خلکو دپاره یو بهترینه ایجنټي کړې ده چې د کاناډا سټیج راواغستو د هغوی د غلامۍ دپاره په استفاده کې ورکړو چې دغه دی د لکه اروپا چې څنګه ستاسو په اختیار کې ده ټورنټو هم ستاسو په اختیار حالانکې داسې نه ده ټورنټو خادم صاحب دا یو خبره کوم تورنټو خپل مالکیت لري بالکل تورنټو کې سیاسي مشران شته دي دا حتمي نه ده چې دوی به موږ ته هر ورځ په سټیج باندې حضور ورکوي داسې درانه مشران لکه ډاکټر صالح د ډاکټر صالح غونډه کې سپین ږیری یا د بیژان غونډه کې سپین ږیری سړی یا د ډاکټر رشید غونډه کې سپین ږیری یا د حاجي صاحب افضل غونډه کې سپین ږیری دا مشران د داسې مسلو نه بیخي بې خبره دي او دوی راپاسېږي په خپلو فیسبوکونو کې اعلانات کوي چې موږ په ټورنټو کې مجلس وکړو ورور د چا په منځ کې دی د هغه منفي څیرو په منځ کې مجلس دی وکړو چې څوک یې پېژني نه په بد نوم یې پېژني په ماجراجویي پېژني په توهین یې پېژني په غلاوې یې پېژني ته دغه خلک مس استازي کوه د ټورنټو په لحاظ د خدای موږ د احترام کوو موږ د عزت کوو موږ د ته په یو شخصیت او په یو علمیت قایل د دې معنا دا نه ده چې ته دا علمیت او دا شخصیت راواخلې د خلکو په دغې ورننه باسي دلته درانه شته دلته سازمانونه شته دلته پروسې شته ته باید بل د دې پروسو احترام وکړې پس د هغې ته خپل د دغه افغانانو د راتګ نه دلته په کاناډا کې د دې نه مخکې دلته د افغانانو دغسې یو اتحاد موجود و داسې یو قوي وحدت ته موجود و چې دنیا په هر مملکت کې زموږ د افغانانو په باب باندې خلکو تبصرې کولې په هر ځای کې چې لاړ شئ په کاناډا کې د افغانانو نه زده کوئ لاړ شئ په کاناډا کې د افغانانو نه زده کړه کوئ دا خلک چې راغله دا وارخطا دي دلته ټولنه جوړوم هلته ټولنه جوړوم دلته غونډه جوړوم هلته غونډه جوړوم یو وزیر پکې راغلی دی یو دغومره شی دی دغه یوه نیمه لیږ ولکه نه قواره وزارت ته پاتې کېږي نه خبرې د وزارت وي نه بلې نه زه حیران دی ته چې هغه افغانستان کې چې لکه سردار نعیم خان غوندې خلک پکې وزیران وو لکه داود خان غوندې خلک پکې وزیران وو لکه اعتمادي غوندې خلک پکې وزیران وو قاسم رښتیا غوندې خلک پکې وزیران وو د ګل پاچا الفت غوندې خلک پکې وزیران وو عبدالرحمن پژواک په شان شخصیتونه پکې وزیران وو په هغه وزارتونو کې دغومره شیونه راځي تور لکه د پنجابي زامن دا چاره اوسه وزارتونو ته هغه دلته راغلي چې سبا دلته افغانانو ته نصيحتونه کوي چې ورشي چې بشو تاسو نه د کړې مونږ کو تاسو څه کولای شئ ټول د پاکستان خلک خادم صاحب محترم زه غواړم من حیث ته یو سپین ږیري ستا د ژبې نه یا ستا د خولې نه دغه یو پیغام دغه روحي صاحب او د روحي صاحب ټیم ته باید د همدې ساروان د دې سټیج نه باید موږ ورسو چې مرکزیت باید په دغه موضوع باندې وي چې جناب روحي صاحب ټورنټو کې ارزښتونه شته دي مشران شته دي پروسې شته دي دغه نن چې تاسو کوم حرکت وکړلو کاملا د یو دغه د وطني اصطلاح یو بچګانه حرکت مو وکړلو چې دغسې حرکتونه تکرار نشي دا زموږ او ستاسو په منځ کې فکري او نظریاتي اختلافات رامنځته کوي موږ او تاسو د یو کور د یو وطن دپاره کار کوو کور مو یو دی درد مو یو دی مسؤلیت مو یو دی خالي اشکال د مبارزې کریم صاحب داسې نه ده کریم صاحب زموږ درد د دې خلکو سره درد یو شی نه ده د دوی درد وزارت دی د دوی درد پیسې دي د دوی درد پروژې دي د دوی درد ریاستونه وزارتونه او د پارلمان چوکیګانې دي زموږ دا درد نه دی د افغانستان خلکو قسم پر نه واوري والله بالله که د مدیریت توقع لرم او نه ارزو لرم او نه را سره شوق شته غیر د دې نه چې د خپل وطن آباد په خپلو خپو ولاړ مستقل او ښاغلی په دې دنیا کې وګورو نور ولا که هېڅ ارزو موږ د دوی شي زما دا درد د دوی سره نه دی یو دا ډېر دوه متفاوته دردونه دي دې دغه حساب ورکړي چې دغه د کنفرانسونو د جوړېدو مصارف څوک ورکوي دا یوه او بل دا چې د دې کنفرانسونو چې دا جوړېږي دا د کنفرانسونو مخالف نه یم دا ډېر ښه کار دی دا یو چې ډېر شي جوړ دي شي خو کله ستاسو خو شی معلوم وي لار خو دې معلوم وي مدرک خو دې معلوم وي مشر دې پټی هغه نه وی چاته ولا زمونږ مرکز دی
یو مرکز لرو په دغه مرکزیت باندې موږ لګیو په دې باندې هلکه دې مرکزیت مشر څوک دی مشر خو نه ښایي چاته نو ستا د ملا هیبت الله فرق څه دی ولې ملا هیبت الله ملامتوئ چې ځان نه ښایي خو ته هم ځان نه ښایي که نه ته چې ځان نه ښایي خو ستا په بنیاد کې بلته ډېرې خبرې د ډاره ځان ښودلی نه شي دوی به څه خادم څه محترم هغه د حضرت علامه خادم بابا یو شعر دی وایي ځان خو دې غټ کړلو خو پام دې اوسه چې خلک دې غټو ته په غټو ګوري خادم صاحب محترم زه ویم د دوی به څه نقصان شوی وی که دوی دغه د ټورانټو میشت پروسو یو احترام کړی وی یو پوښتنې کړې وې همدغه ایجنټان چې دلته د دوی دپاره دغه د ایجنټي کوي هم د دوی نه پوښتنه کړې وه چې کومې مشابه روانې دي یو هره کرنده صاحب دا زمونږ ټولنه را خرابه کړه دا زمونږ اتفاق را خراب کړه دغه د درې ټولنې وي مونږ ټول شیونه په مشترک کول په مجلسونو کم کول یو پکې دا د افغانانو اتحادیه وه انسس وو دا پیوستونو یو دوه درې ټولنې نومرې وي شپږ اووه ټولنې دلته موجودې وي ټولو په اتفاق کار کوو ټول متحد وو په هر شي کې په هر شي کې به سره متحد همکار کېده چا د چا سره اختلاف نه لرو او ټول د جامعې او د ټولنې د خیر لپاره کار کوو ستراتیژیک د لیکوالو ستراتیژیک مرکز چې راغی دوی هم د خپل بنیاد په همدغه شکل باندې کېښودو د انسو سره کېناستل د هغوی سره خپل تړون وکړو تعهد ټول دا وشو چې موږ به ټول د دې قوم د دې وطن د دې مملکت د خیر لپاره او د سعادت لپاره به سره کار کوو ټول دغه سره ومنل یو د بل سره دا زما په مخ کې شوي دي دا خبرې ټولې نور یو ډله خلک چې په دغه شیانو کې بیرون پاتې دي هغوی سره د ټولنې درد نشته د پیسو درد دی ورسره د ډالرو دا مخته دي په ډالرو مخته دي ټول په دهلیز کې ډېر رشوتونه واخیسته د زینو په لارو کې ډېر رشوتونه اخیسته په وزارتونو کې وزیرانو ته به یې منډې والې هغه نظام خلکو سره راغلي وو بېرته افغانستان جوړو طالب لرې کوم زه بل شی راولم ته د خپل ځان له وګوره ته په کومو سوابقو باندې د خلکو په مخ کې درېږې زما په مخ کې نشي درېږي راځه زه خو نه وم ستا په غونډه کې که نه دغه خبرې چې دلته کوم دا مې درته تشخیص کولې ما خلک ما پېژني په دې تورنټو کې زه چې څه وایم هغه وایم لږ شرم وکړئ په خپل ځایونو کې دی کلمې ووایې خدای ته توبې وکړئ چې خدای توبې قبولې کړي آخرت ته روان استئ ټول زمانه سپین ږیري او زاړه استئ ټول د یو سر نه لږ شرم پکار دی اول ځان له وګورئ بیا دغسې ووایئ چې یاره په ما کې د دې توانمندي شته دی چې دا شی چې زه وایم کوم یې که نه ته د خپل توانمندۍ له وګوره ته د دې توان لرې خو ستا شاته به یا اتمر یا به کرزی یا به ډاکټر عبدالله یا به د جنرال فهیم زوی دغه خلک به درپسې یا به دوستم درپسې په همدې خو یې ګټلې ده چې شعار یې دا دی چې زما شاته دغه خلک نشته دی د دوی شاته دغه دغه دي د چپین دي هغه به وي د دوی خو شعار د ګټ یا به د شورای نظر خلک ستا شاته ولاړ وي بورد پوینټ یې دا دی چې وایي چې زموږ شاته دغه راستین نشته چپین دي دا د نظاریانو خلک ورسره دا یاره ځان لم به چغې وایي چې موږ ولا وطن پالونکي خلک یو موږ داسې یو موږ داسې یو دا وطن پالنه همداسې کېږي خادم صاحب محترم دغه دی موږ د پروګرام وخت ډېر شو موږ له خبرې ډېرې زیاتې اوږدې شوې دوستان عزیزانو الله دې تاسو ټول ښاد آباد خوشحاله صحتمند لري تر بلې اونۍ مو په خدای سپارو زموږ د اولین ځل دی او په دغه څلورو کلونو کې دا لومړنۍ خپرونه ده چې زه په ډېر جدیت باندې د تورنټو په دغه حالاتو باندې لږ وغږېدم زه مخکې دې نه د چا په کار کې مې قرار نه دی کړی نه غږېدلی مګر نوره حوصله مندي ختمه شوې ده د دې حوصله موږ نور هم نشو کولی زموږ ټولنه خلک خرابه کړي په دې شیانو باندې د اروپا نه رامنډه کړي ډز دلته د غونډه جوړوم ټول خلک په جګړه واچوي دلته په یو بل سره للو پنجو په سټیجونو ودروه ورباندې ترانې وایه بیا چې ما غونډه وکړه بیا هغه سړي نه اقو زخمه دې ډبله واخله دا تجارت دلته ونه کړي بیا دا اعلان کوم دې ټولو خلکو ته شکر بالکل دا اعلان دی غونډو ته اعلان چې چېرته بیا دغسې شی جوړېږي موږ هلته یو او نه به پرې جوړېږي تورنټو کې نشي کولی دا تجارت ممنوع دا به نه کوئ دی په مخامخ الله مل شه خدای تاسو ټول ژوندي لري آباد اوسئ تر بلې خپرونې